د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د کابل ښار د اومې حوزې اوسیدونکو ته جدي خبرداری ورکړی چې د لمانځه لپاره جوماتونو ته حاضر شي. سلام، وخت په خیر. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې چې 15 مادې لري لومړی ویلي چې د جمعې په ورځو د ټول دکانداران خپل دکانونه د غرمې په 12 بجو بند کړي او جومات ته دې حاضر شي. دوی دغه راز دکاندارانو ته امر کړی چې 15 وخته لمونځ په جومات وکړي او د لمانځه پر مهال دکانونه بند کړي. د خبرپاڼې په 3مه ماده کې ویل شوي چې مقتدیانو ته باید په جومات کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وروښودل شي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که چا د اوامر ونه منل قانوني چلند به ورسره کیږي او څوک به د شکایت حق نه لري. خو د دغه وزارت ویان عاقب مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده. نوموړي وویل ځینو ځایونو ته مکتوبونه لیږل شوي دي چې خلکو ته توصیه شوي چې د لمانځه پر وخت جمع ته حاضر شي. په تیره بیا دکاندارانو ته ویل شوي د خلکو ته توصیه ده، نو دا چې لمونځ فرض دی او د جمعې د لمانځه په اړه په قرآن کریم کې ښکاره راغلي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت یو وار بیا ویلي چې د واده په مراسمو کې د ساز او سندرې نه غږول کیږي او د کرایي لوښو دکانونه د هغو ودونو ته خپل لوښي په کرایه نه ورکوي چې هلته ساز غږوي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.